د خوست مساخیل ولسوالۍ اړوند ګبر سیمه کې د پیښو سره د مبارزې او آمادګۍ ریاست له لوري پر 240 سیلاب ځپلو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د مسؤلین په خبره هغه کورنۍ چې طبیعي او غیر طبیعي پیښو له امله متضرره شوي وي او ټاکل شوي معذف ټیمونو له لوري څه موده وړاندې سروې ترسره شوې وه چې دلته سیلابونه راوتلي وو او خلک ځمکې متضرره کړې چې موږ په نتیجه کې 240 کورنۍ متضرره ثبت کړې او دغه د نن مواد ورته انتقال کړي دي چې 15 کیلو وړه دي او 15 کیلو وریجه دي. په آینده کې کوم کورنۍ چې متضرره کیږي د خوست ولایت د پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ریاست ژمن دی ډاډ ورکوي ولسونو ته چې دوی په وخت او زمان سره متضرره کورنۍ ته رسیدګي کوي او د دوی لاسنیوی به کوي او دوی سره به خپله همکاري کوي. بل لوري ته متضرره شوي کورنۍ اوسیدونکي خوښي څرګندوي او د اړوند مسؤلین څخه د دا ډول نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرسته غوښتنه هم کوي. موږ خپله دومره مځکه لونده شوې ده د اوبو نه سیلابونه لونده کړي دي چې تقریبا کم از کم په جوړولو به د 50,000 افغانۍ د مونه خرید په جوړېدلو مصرف راځي چې دا دومره کومک یې وکړو د روغ له موږ پوښتنه وکړه دا یې ومننه دوی نه ډېره منغه غواړو مرسته غواړو او ډېر کومکونه غواړو چې موږ ته ډېر کومکونه وکړي. دا مرسته واقعا ډېره ښه کورې وکړه ښه موږ دې نه مننه کوو زه د حوادثو نه موږ مننه کوو چې دې ته موږ ته په لومړي ځل دا مرسته یې ولګله او دا مرسته موږ ته کفایت نه کوي. موږ مځکې سربندونه وړي دي پټوی صنعتي دیوالونه یې وړي دي موږ د پټي ډېر غټ مشکل موږ لرو دا موږ ته کفایت نه کوي بالخصوص ښه ده دا نه ده چې ښه نه ده موږ ته په آینده کې چې ډېره مرسته وشي موږ پرسونل خلک زیات دي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د یاد ریاست له لوري د خوست په مختلفو ولسوالیو کې 98 اړمندو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ویشل شوې وه.